په پاکستان سوشل سنټر شارجه کې د نوموړي خبریال او د عوامي نیشنل پارټۍ متحده عرب امارات ستر سکتر نزار یوسفزي د ایصال ثواب د پاره د ختم القرآن او دعا تابعه د امارات پښتو ادبي ټولنې لخوا شوې وه. دې دعا کې په ګڼ شمېر سره شاعرانو، ادیبانو، د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو، سماجي کارکنانو او خبریالانو ګډون کړی و. د دعا نه وروستو مشرانو په خپله وینا کې د نزار یوسفزي په ژوند او خدماتو رڼا واچوله. ډېره مینه ورکړې ده. هغه صرف یو تنظیم پورې تړلی شخصیت نه و، هغه یوې ټولنې پورې تړلی نه و. که مونږ د نزار خان په شخصیت خبره کړو نو د هغه په کردار باندې په ګڼو خبرې کېږي، د هغه په انسانیت باندې کتابونه لیکل شي، د هغه په ژوند باندې تر وګه خبرې کېږي. خو زه ستاسو په خلانو مشرانو خبرې کوي. زه ممتاز ته د ممتاز غږونه نه اورم، زه ممتاز ته د ممتاز غږونه نه اورم، ولې ته محزون شولې نزاره. دا نن چې موږ راټول ناست یو، یعنې 33 کاله ژوند ما او هغه په دې اماراتو کې تېر کړی. د دغې نه مخکې په کال 1983 کې چې لا دی بلکل زلمی و، د 20 کالو زه هم د 20 کالو د ما پسې کلي ته راغی، زموږ په کلي کې مشاعره ده. نو د هغه کې دا فکر او د سوچ ته وګوره چې دا هغه له خدای پاک ورکړی، یعنې دا هغه په خپل مطالعاتي ژوند نه دی جوړ کړی، دا د هغه په وینه کې او په دې وینه کې د هغه دا خبرې شاملې وي چې یو سړی د 20 کالو په عمر کې کوڅه په کوڅه شاعرانو پسې ګرځي. چې زموږ په کلي کې مشاعره کوو، هغه داسې مشاعره چې خیبر افریدي صاحب او اکرام الله ګران صاحب خدای بخښلي او شمس کامران دی صاحب دا ټول خلک یې راټول کړل. یعنې په هغې کې د نیمو نه سیوا لکه ارواحات په دې جهان کې نشته، الله دې وبخي. نزار یوسفزي نه یوازې په اماراتو کې میش پښتنو د یووالي دپاره هلې ځلې او خدمت ښه په نره ټول عمر کړی و، بلکې تل یې د پښتنو په بدخالۍ او په پښتون وطن د جنګ خلاف ښه په کلکه اواز اوچت کړی و. سید الله ترکې، خبرنامه رڼا، شارجه.